ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له جمهور رئیس غني کوو. ولسمشر غني د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ننګرهار ولایت د عمومي وضعیت د ارزونې په موخه نن سهار یاد ولایت ته تللی. جمهور رئیس غني به په دغه سفر کې له بېلابېلو مقاماتو سره وګوري. طالبان په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي طالبان به له هغه پلاوي سره خبرې ونه کړي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا وټاکل شي. په کابل کې هڅې روانې دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی وټاکي، خو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي له هغه پلاوي سره به خبرو ته حاضر نشي چې ارګ یې جوړ کړي. جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د امریکا تمه دا ده چې باید د تاوتریخوالي د کمښت موده وغځول شي. د ده په خبره د سولې هوکړې یو هدف هم دا دی چې په افغانستان کې جګړې پای ته ورسول شي، نو ښه به وي چې طالبان د تاوتریخوالي کمښت ته ادامه ورکړي او له جګړو لاس واخلي. میلر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې طالبانو تازه پر افغان ځواکونو د برید کولو خبرداری ورکړی دی. مارک آسپر امریکا وایي که طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ ونه شي دوی سرتیري وتل دروي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په تازه څرګندونو کې ویلي افغان جګړه یوازې له سیاسي لارو د حل وړ ده. د ده په خبره د هوکړې له مخې طالبان اړ دي چې د افغانستان له اوسني حکومت سره له سیاسي لارو جوړجاړي ته ورسیږي او د خپل هیواد په اړه پریکړه وکړي. مارک وایي که د دواړو لورو ترمنځ په سیاسي جوړجاړي کې پرمختګ وشي نو تر 2021 زیږدیز کال به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمېر صفر ته راښکته شي. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن کابل ته راورسیږي او ټولو سیاسي مشرانو سره به د افغاني پلاوي په ترکیب خبرې اترې وکړي. عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي، اجرایي رئیس عبدالله او استاد عبدالرب رسول صاحب د پخوانیو لیدنو په دوام پرون یو وار بیا خپل منځي ناستې کړې. اجرایي ریاست وایي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره له خپل لوري د ټاکل کیدونکي پلاوي نوملړ نهایی کړی دی. د اجرایي ریاست ویاند امید صمیم ویلي سپیدار ماڼۍ او د ثبات او همپالنې ټیم له سیاسونو او مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته د پلاوي نوملړ نهایی کړی او تمه ده چې ارګ د حکومت د یوې برخې په توګه په هغه کې برخه واخلي. اوس دوی ته کلي ورکه. وروستی خبر دا دی چې کابل کې د استقلال روغتون ډاکټرانو کاري احتساب کړی. دوی وایي چې بایومټریک حاضري دوی ته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. ډاکټران وایي پر خپل وخت دندې ته حاضر شوي خو په حاضري کې غیر حاضر حساب شوي دي. دوی وایي تر هغه به خپل احتساب ته دوام ورکړي چې اړوند مسؤلون یې غږ نه وي اورېدلی. په هر حال دا و تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا مو خولي او مهربان رب سپارم د الله په امان.